زمونږ د مسلمانانو استعدادونه، بدنونه، مالونه، ټوفکې، قوتونه دا ټول مصرفیږي، خو د دین په دفاع کې نه مصرفیږي. دا بس د قوم په دفاع کې مصرفیږي، د تنظیم په دفاع کې مصرفیږي، د نوم په دفاع کې مصرفیږي، د وطن په دفاع کې مصرفیږي. چا د رب العالمین د قانون او د یو جزیه نه دفاع وکړله؟ یا الله سبحانه وتعالی داسې یو بدبخت حال په دې امت مسلمه باندې راغلی دی. تپوس وکړي دا ځوان مړ په څه کې؟ ولا دا خو د وطن په دفاع کې مړ شو، دا په څه کې؟ دا د قوم په دفاع کې مړ شو، دا په څه کې؟ دا د باچا صاحب په دفاع کې مړ شو، دا په څه کې مړ شو؟ دا بلانکی کې مړ شو. ای مومنانو سوچ سړی وکړي، مومن مسلمان ځوان روان دی، په څه کې؟ خواهشاتو کې مړ شو، په څه کې مړ شو؟ قتل یې کړی او مړ شو. زموږ یې په دې شیانو کې مصرفي دا ډېرې مهمې وینې دي. دا مصرفوي د رب العالمین د دین نه، د آیات نه دفاع وکړه که لاړې پکې لاړې، د اسلامي حکم نه دفاع وکړه که لاړې لاړې، د اسلامي خطې نه دفاع وکړه او که ته لاړې پای کې لاړې. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پل د صراط باندې به ډېر خلک تېرېږي، خو اولنی سړی چې ورتېرېږي نو دا مرګ به په ده باندې راغلی وهم علی الرباط، چې دی به سرحدات د اسلام به ساتي، بلکې د ایمان نه دفاع پکار ده. تعالی په خپل چرګوړي باندې قار درځي، خو د آیات په بېعزتۍ د لقاده درځي، د مدرسې په لوټ کولو د لقاده درځي، د قراء او د قارینو په شهادتونو تعالی قار نه درځي. هغه باندې نه ګرځي، لا خوشحالېږي، چرتي برابري او په خپل چرګوړي باندې غوسه کېږي، هغه اصل ساتلې توتي باندې غوسه کېږي، هغه په خپل ټي باندې